سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د ښکاریانو له یوې ډلې څخه پیلېږي. په ځنګل کې یې ډېر حیوانات وژلي وو. هغوی به د ښکار شوو حیوانانو پوستونه ایستل او ښار ته به یې د خرڅولو لپاره وړل. دا خلک له د دې په چمتووالي سره بوخت وو چې خپل پوستونه وتړي او د تګ لپاره آماده سي چې د ځنګله یوه قبیله پر دې باندې برید کوي او له هر لوري څخه پر دې باندې راګرځي. د ځنګله د قبیلې خلک ډېر غوسه وه او پر دې باندې یې ډز کول پیل کړل چې له دې امله د ښکاریانو ډېر کسان ووژل شول. د قبیلې د برید علت دا و چې د دوی د مشر لور تښتول سوې وه او هغوی ګمان کوي چې دا د همدې ښکاریانو کار دی. ښکاریانو هم مقاومت وکړي خو د قبیلې خلک ډېر وه نو هغوی ونه سوی کړی چې د هغوی سره مقابله وکړي نو ډېر کسان یې ووژل شول. اوس د ښکاریانو مشر کپتان پوه سو چې که جګړې ته دوام ورکړي ټول به ووژل سي. نو هغه خپلو خلکو ته وویل چې څومره پوستونه وړلی سي راواخلي او ژر تر ژره د کښتۍ ورطرف باندې روان سي. په همدې وخت کې د فلم اصلي کرکټر بلاس خپل زوی ته وایي چې ژر کښتۍ ته ځان ورسوه. هغوی ګوري چې بله ستره ډله د قبیلې خلک هم را روان دي نو دوی جګړه پرېږدي او د ځان د ژغورلو لپاره منډې وهي. په دې منځ کې د ښکاریانو نور ډېر کسان هم ووژل شول خو څو تنه یې یوازې کښتۍ ته ځان ورسوي او له هغه ځای څخه وتښتېدل. د هغوی له تګ څخه وروسته د قبیلې خلک ټول پاته کېږي او هغه پوستونه راټولوي خو د قبیلې مشر خپله لور هلته نه پیدا کوي. اوس د قبیلې مشر خپلو خلکو ته وایي چې د امریکایي ښکاریانو ټول پوستونه راټول کړئ. موږ به دا پوستونه فرانسوي ښکاریانو ته ورکړو او په بدل کې به د هغوی څخه آسونه او وسلې واخلو. تر هغه به د خپلې لور د پیدا کولو هڅه نه پرېږدو تر څو چې پیدا یې نه کړو. بل خواته هغه امریکایي ښکاریان چې له ځنګله څخه تښتېدلي وه لا هم وېرېدلي دي او توپکونه تیار په لاس کې ولاړ دي ځکه پوهېږي چې د قبیلې خلک به یې په اسانه سره پرې نږدي او ښایي هر وخت پر دوی باندې برید وکړي. اوس هغوی نه پوهېږي چې څه وکړي. هغوی له کپتان ګلاس څخه پوښتنه کوي څه باید وکړو. ګلاس ورته وایي موږ باید کښتۍ پرېږدو او د ځمکې له لارې څخه ولاړ شو. ملګرو که غواړئ د دې ویډیو نوره کیسه راسره وګورئ زموږ په یوټیوب چینل کې مکمله ویډیو شته، هملته یې راسره کتلی سئ. د مکملې ویډیو لینک د دې ویډیو په کمنټ کې شته. مننه.